په باجوړ کې د ایټا سنټر ته نشوالي د وجې نه ورته څومره مشکلات دي. کم چې ته ماله یو سنټر راکې ماله په خپل ډسټرکټ کې سنټر نه راکې نو بیا خو یو داسې لوکیشن ماله راځي زه خو هلته شپه وکړم که نه. د 3,000 پورې چې کوم کانډیډیټس دي کوم امیدواران دي هغه د باجوړ نه راغلي دي دغه سنټر ته د ټسټ ورکېدو دپاره. سهار خو موږ تقریبا چې 4 بجې راووتلو خو ډېر زیات مشکلات دا دي چې د بدقسمتۍ 15-16 چې کوم دي دغه فیمیل یا جینکیانې هم د باجوړ نه راغلي دي. آیا دومره سټرنث د هر یو کس چې کوم دی 4-5 هزار روپۍ خرچه شوي راته دي. سهار د وخت نه راووتو تقریبا 5 بجې باندې سهار وختي راوځي او دغه منډې دلته راورسېږي نو سم بیا په ذهن کې وي که نه ذهن نه ورځي خامخا افیکټ ځي که چې سفر یو ټسټ باندې څومره خرچه کېږي چې ځای راځي. خرچه خو تقریبا هاخوا دیوغه چې 5000 ته رسي تقریبا. د خپلو منتخب نمایندګانو نه څومره ډسټرکټ اډمنسټریشن دی د هغې نه دا غوښتنه کوي چې په را روانه پیره باندې کله هم دغه شانته ټیسټ ارینجېږي په کار چې هغه زموږ په خپله ضلع باجوړ کې ارینج شي. فیسیلیټیز چې کوم دی دا پرووایډ کوي اوبه نه وي دغه شانته کې وایټ پیپر چې کوم دی یا نو دغه د خولې دپاره ایکسپټ صرف چې کوم دی صرف او صرف چیر دی چې په هغې باندې تاسو کښېنئ خپله باندې تاسو شی لیدلی نو 4-5 هزار 6 هزار پورې روپۍ کرایه به زموږ نه اخیستله. 4 بجې خواوشا راتلو ټسټ له نو هغه څه هم ګاډی بک کوو سپیشل. ډېرو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو زه میا وقاص احمد یم. قدرمنو کتونکو دا وخت زه لوور دیر تالاش سیمه کې موجود یم. تاسو د یادې نن په تالاش کې د سی ټي او د ډي ایم د ټیچنګ دپاره چې کومه ټسټونه دي هغه ارینج شوي دي. د باجوړ سټوډنټس چې کوم دي څومره امیدواران دي هغه دلته راغلي دي. دلته چې موږ کوم معلومات وکړل تقریبا د 3,000 پورې چې کوم کانډیډیټس دي کوم امیدواران دي هغه د باجوړ نه راغلي دي دغه سنټر ته د ټسټ ورکېدو دپاره. په دې کې تقریبا 15-16 چې کوم دی دغه فیمیل یا جینکیانې هم د باجوړ نه راغلي دي. دا ډېره لویه ستونزه ده. باجوړ کې ښه لوی ځای نشته دی هلته دا ټسټ ارینج کېدلی شي. زموږ 4 MPs دي یو MNA دی دغه کانډیډیټس چې کوم دي وخت په وخت باندې دغه دپاره اواز هم اوچت کړی دی دغې دپاره اپلیکیشن هم جمع کړي دي. خو د بده مرغه دغه د ایټا یا د نور چې کومه ټسټینګ ایجنسیانې دي د هغې د اړخه هلته اوسه پورې د حال د ټسټ د حال بندوبست ونه شو. دلته چې کوم کانډیډیټس راغلي د باجوړ نه هغوی سره به خبره اترې کوو چې مطلب دلته راځي څومره خرچي کېږي څومره مسلې ورته څومره مشکل وي ورته په تلو راتلو کې زیات داسې سټوډنټس وي چې مطلب د هغې سره د کنوینس ټرانسپورټ هغه شان سهولیات نه وي دلته راغلي وي یو شپې مخکې هم کړي وي. بله دا ده چې دلته نن 2 ټسټونه دي او سبا هم د یو ټسټ چې کوم دی هغه تابع شوې ده. په 2 ځایونو کې د دې حالونه دي یو دلته ویډینګ هال دی په هغې کې دی بل یو های سکول دی په هغې کې دی. دلته چې کوم راغلي امیدواران دي هغې سره خبرې اترې کوو چې د څومره مشکلاتو سره مخ دي څه غوښتنې کوي مونږ سره اوسئ. د دغه سنټر مخې ته موجود یو کوم چې د ایټا د ټسټ لپاره دلته کوم سنټر جوړ شوی دی یو کانډیډیټ سره موجود دی دې سره خبرې اترې کوو چې دغه په باجوړ کې د ایټا د سنټر ته نشوالي د وجې نه ورته څومره مشکلات دي. ډېره زیاته مننه شمال ډېر د وخت ورکولو. اول خو د خپله نامه ووایه او تعلق مو باجوړ کې کوم ځای سره دی؟ سید اماد حماد جان مې نوم دی د باجوړ منطقې اوسېدونکی یم. ډېره مننه. د دې نه مخکې دا مسله موږ خپل MPA او MNA ته هم کړې وه چې یار ډېر سټوډنټ دي مخکې چکدرې ته بتله دا پرې تالا سنټر ورکړی دی او ډېر فیمیل او ډېر چې کوم میل سټوډنټس دي هغه هم په 2 سنټرو ډیوایډ شوي دي. د ګاډو هم غټه ایشو ده. بل زموږ سره ریپورټینګ ټایم چې کوم هغه 37 نو ډېر یو داسې غټه ایشو ده چې په دې باندې ډېر د وخت نه دا څه اوس نه مخکې اوس خو حالات لږ څه نه څه خراب دي خو د دې نه مخکې MPAs دا وعدې به کولې بار بار چې موږ دا پرې خامخا سنټر باجوړ ته راوړو بلکې په اسمبلۍ باندې هم خبره شوې وه په دې فلور باندې خو اوسه پورې په دې باندې څه کار ونه شو. نو ډېر سټوډنټانو ته تکلیف دی خاص کر فیمیل سټوډنټ ته ډېر زیات تکلیف وي په راتګ کې باندې ځان را رسول نو دا ډېره غټه مسله ده. او دلته موږ وګورو نن دلته 2 ټسټونه دي یو د سی ټي دی یو د ډي ایم دی. ستاسو 2 ټسټونه دي که یو دی؟ زموږ خو یو ټسټ وشو یو ټسټ هم بل ټسټ زموږ نه شوی نور مرګور ته انتظار کوو. سبا هم دلته یو ټسټ د هغې دپاره به ستاسو سبا ټسټ نشته که نه؟ سبا زموږ ټسټ نه سبا 2 ټسټونه دي. 2 دي زموږ تالاش چې کوم های سکول دی یو دا حال چې کومه دی په دې باندې 2 ټسټونه سبا دي. هم دغه ریپورټینګ ټایم 37 او 11 بجې باندې سبا 2 ټایم. ایټا چې کوم انتظامات کوي ټسټ لپاره هغې نه مطمئن یوئ؟ ایټا انتظامات بالکل ټیک ټاک دي. مخکې کو اخوا دې خوا کېږي هغه کېږي دلته حالات برابر دي له څه نه څه ګزاره کوي. سهولت دپاره حال سیستم چې کوم دی هغه خراب دی. ټینټ ډېرې زیاته ګرمي
مثلا نن د ټین ډیر زیات ګرمۍ مسله او ګرمۍ ډیره زیاته سیوا وه په دې کوم موسم کې چې دا ټیسټ ارینج کوي تاسو څه ګڼئ چې دا موسم ټیک دی د ټیسټ ارینج کولو لپاره؟ نه دا ورځ هم نه دی مناسب او ټایم هم چې کومه دی مناسب نه دی او ځای چې کومه دی هغه پرفیکټ ځای نه وي همیشه د دې ځای چې کومه دی هغه بس دغه ګراوند ایریا کې دي مخکې هغه یونیورسټي وه چې دره یونیورسټي وه نو هغې کې به اصل کې به ورته وړو شپه وکړه زیاده لږ سهولت به وړو ته اوس ډان ته خو اوس دلته تلاشي ورکړی دی نو دلته راتګ بل داسې ورځې ورکړي دي دا اتوار په ورځ باندې پکار نو ډېر ټیچران یې هغوی اپلای کړي وي اوس په باجوړ کې خو په 500 سټوډنټانو باندې 2 ټیچران دي هغو ټیسټ اپلای کړي چا سی ټي ته کړي چا ډي ایم ته کړي وي هغه هم راشي نه هلته هم سکولونه بند وي لکه نن به هم سکول بند وي ډېر سکولونه سبا به هم سفر کېږي سکولونه نو دا پکار دی چې د اتوار په ورځ باندې وشي نو دا بیا ایټ حواله چې کومه دی دا د ټیچرانو ته مسله ډېره مننه ستاسو وخت راکولو. جی قدرمنو کتونکو اوریدونکو یو بل امیدوار سره موجود دی دی هم راغلی دی دغه ټیسټ ورکو دی سره خبره ترې کوډه زیاته مننه شمال ډیرو د خور کولو درته وای نوم مسده او باجوړ کې متعلق د کوم ځای سره دی؟ جی زما نام خو ذاکر الله ده او بیسیکلی د باجوړ کې د لیزو شینکیو اوسېدونکی یم او الریډي زه پنجاب یم باجوړ ټرافیک پولیس کې او اوس مې اپلای کړی دی پوسټونو ته نو کوشش دا کوو چې فیوچر کې یو ښه فیلډ ته لاړ شو په دغه فیلډ کې مو خپله ډیوټي په ایماندارۍ سره کوو نو درته وایا باجوړ کې ټیسټینګ ایجنسیانو د طرفه یا د ایټا د طرفه حال نشته دی اکثر امیدواران زموږ څخه پېښور ته ځي چکداري ته راځي یا ملاکنډ ته راځي دا ځل په تالاش کې دغه سنټر چې کوم دی د هغې تابع شوی د هغه رینج شوی سهار څه ټایم راوتی وي چې راتلې که نه شپه دې وه دلته؟ جی زما خو ټیسټ سیکنډ ټایم دی خو سهار چې چا سی ټي ټیسټونه هغه ډېر وختي راوځي مې بي چې ما دلته ټیسټونه ورکړي چکدره کې نو موږ به 4 بجې خواوشا راتلو ټیسټ له نو هغه سره هم ګاډی بک کوو سپیشل نو 4-5,000 6,000 پورې روپۍ کرایه به زموږ نه اخیستله نو خرچې خو ډېرې کېږي او وختي به هم راوځي نو تګ راتګ کې مشکلات دي نو پکار ته هیټا والا چې باجوړ کې مې یو ټیسټ سنټر ارګنایز کړي اول ته کسانو ته سهولت او مطابق او دا غزي ایډوکیشن مطابق ورته ځای مهیا کړي دې امیدوارانو چېرته چاته څه وینا کړې ده څه اپلیکیشن درخواستونه جمع کړي دي سنټر دپاره چې باجوړ کې ولې سنټر نه ارینج کړي؟ جی دی باندې چا داسې ښه ور فکر ورلاندې کړی نو پکار ده چې موږ میډیا والا نه د نور داسې کوم چینلو والا یو هغې دې لپاره یو اواز اوچت کړي چې باجوړ تقریبا 15-16 لاک 17 لاک آبادي ده او ډېر کینډیډیټ راځي تقریبا 4-5-6,000 پورې کسان اوس راغلي دي دلته موجود دي نو پکار ده چې چاته خپل سنټر ورکړی شي او دا غزي خلکو ته دا غزي مسؤلیت مطابق هغه ځای مهیا کړی شي. یو ټیسټ باندې څومره خرچه کېږي چې ځای راځي؟ خرچه خو تقریبا دغه 3,000 پورې کېږي دغه 2,000 پورې ټیکټ کې لګي او دغه 1,500 پورې نور کانې پینې کېږي نو چې ملګری هاخوا دې وغواړي نو 5,000 ته رسي تقریبا نو ګران پرې وځي خامخا ټیسټ نو ځای لرې دی خامخا ډېره مننه ستاسو وخت مهرباني تھینک یو. جی یو بل کاندیډیټ را سره موجود دی دوی هم راغلي دي دغه ټیسټ لپاره ډېره زیاته مننه شمال ډیرو د خور کولو ولله د خپل نوم ووایه او تعلق د باجوړ کې کوم ځای سره دی؟ زما نوم شعیب ملک دی زه د سلاردو په شخص سره تعلق ساتم او ډېره مننه شمال ریډیو چې هغه راغلی او دلته د کینډیډیټ د اواز دا بالا حکام ته رسوي. صحیح درته ووایه شپه دې وه که نه سهار وختي راغلی؟ نه سهار وختي راوتي وو راغلي دلته صحیح په ټایم راورسېدي؟ او په ټایم باندې دلته راورسېدو خو مونږ د ایټا چې څومره معامله ده او څومره چې زمونږ پارلمنټیرین دي د هغونه مونږ دا مطالبه کوو که تاسو دلته وقاص صاحب وکتل په زرګاو کینډیډیټس دلته راغلي وو هغو د باجوړ نه راځي د هغو ټایم هم ضایع کېږي بل چې دا سفر وکړي نو مطلب د هغو په سای کې باندې هم افیکټ کېږي او د دې نه د دې بلحاش روپۍ دغه خرابېږي زموږ په باجوړ کې ډېر زیات ځایونه موجود دي مطلب کالج شته دغه ګراونډونه دي نور په کالونۍ کې زموږ سره ځایونه دي پکار دا چې دا ټیسټ هلته ارینج شي نو دا سټوډنټان څومره هم کینډیډیټ شي دوی به پیسې نه خرابېږي ټایم به نه خرابېږي ایزیلی به موږ هغه فیسیلیټیټ کړو. یو ټیسټ باندې څومره خرچه راځي چې ځای راځي؟ یاره نیرلی د 3,000 پورې خرچه راځي ځکه چې تاسو ورو چې کانه پینو په حساب کې نو 3,000 پورې خرچه راځي په یو ټیسټ پسې. سهار وختي راوځي او دغه منډې دلته راورسېږي نو سم بیا په ذهن کې وي که نه ذهن نه نو خامخا افیکټ څیز دی چې سفر سړی ډېر زیات خرابوي نو چې دلته راشي نو د هغه سفر دومره اثر چې به مطلب چې څه ته یاد هغه هم نه هېر کېږي نو هغه زموږ ټیسټ سنټر اصل کې به باجوړ کې به کار چې هلته وی نو موږ به هلته مطلب ډېر فیسیلیټیټ کېدلی او په فرش مایند باندې به کېناستلی او ښه پرفارمنس به هم شو کولی. د باجوړ 15 منتخب نمایندګان د هغې نه څه غوښتنې کوي؟ د باجوړ 15 منتخب نمایندګانو کې خو داسې د سر سړی مونږ باجوړی نه دی لېږلی دا خو زمونږ اصل کې خپله بېغیرتي ده که موږ داسې کس لېږلی وی نو موږ به ورته ویلی نه هغو به دا حالات لیدلی چې زما د باجوړ
ماشوم په دې کې زموږ سره د هر یو ګوند کسان دي زموږ دا اولي سفر کېږي نو هغوی به موږ له په اسمبلۍ کې اواز پورته کولی او موږ دپاره بیا هلته فیسیلیټیټ کولی نو هغه نه خو موږ د هېڅ ستم هم نشو کړی دا خو کلیر خبره ده یو نثارباز دی او حمید دی نو هغه نه دا غوښتنه کوو چې تېرې چپې هیرې راتلونکي چپې شماره مخکې خو کار څه و هغه لاړه اوس چې کوم آینده وخت دی نو په کار ده چې نور ټسټونه به باجوړ کې ارینج شي لکه کمپیوټر بیس ټسټ ډېره مننه ستاسو. تھینک یو سو مچ. قدرمنو کتونکو او اوریدونکو یو بل کاندیډیټ را سره ولاړ دی هم دغه ټیسټ لپاره راغلی دی دې سره خبره اترې کوو چې دغه سنټر د نشوالي د وجې نه ورته څومره مشکل دی. ډېره مننه شمال وخت ورکولو. اول سره خپل نوم کې پېژانګلو وکړئ. زما نوم فضل ودود دی او باجوړ سره مې تعلق دی دلته چې د ایټا په ترو کم ټیسټ کې دا غي ته راغلی. صحیح. څه ټایم راوته وي سهار کنه شپه دی ودلته؟ سهار د وخت نه راووتو تقریبا 5 بجې باندې او بس ټیسټ ته راورسېدو. په ټایم باندې راورسېدی؟ جی په ټایم راورسېدو. لیټ شوی خو نه وي؟ لیټ شوی نه یم. دا راته ووایه تلو راتلو باندې مو په یو ټیسټ باندې څومره خرچه کېږي؟ اکثر په پېښور کې ارینج کېږي یا په مخکې په چکدره کې و دا ځل خو لږ رانږدې شوی دی په تالاش کې. اصل کې مسله د منیجمنټ چې څومره ټیسټینګ ایجنسیانې دي او ورسره لوکل ایڈمنسټریشن دی چې دیو پکې لیټر وکړي یا دی څه پروپوزل تیار کړي او څومره زمونږ موږ مسله چې دا مرج عضلاته ده زمونږ په یو مرج ډسټرکټ کې ټیسټ سنټر نشته نو لہذا پرابلم ډېر زیات دي د ترانسپورټ کاسټ په موږ پسې راځي دلته د رهایش کاسټ په موږ پسې راځي نو د پارلیمنټیرین نه غوښتنه کوو ورسره چې کوم زمونږ ډیپټي کمشنر دی چې هغې پکې لیټر وکړي او آینده چې کوم ټیسټونه دي دا زمونږ ډسټرکټ باجوړ ته د دې سنټر راشي. ډېره مننه ستاسو. مهرباني. قدرمنو کتونکو او اوریدونکو یو بل امیدوار را سره موجود دی د دغه ټیسټ لپاره لوور دیر تالاش ته راغلی دی. دې نه پوښتنه کوو چې د څومره ستونزو څومره مشکلاتو سره مخ دي ځکه چې په باجوړ کې د یوې ټیسټینګ ایجنسۍ د طرفه هم هغه سنټر چې کوم دی نشته. ډېره مننه ځوانه د وخت راکولو. نوم دې څه دی او تعلق د باجوړ کې کوم سره دی؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. زما طارق عزیز نام ما د باجوړ چارمنګ سره زما تعلق دی او دلته ټیسټ راغلی. دا وایه سهار څه ټایم راوتې د کور نه؟ سهار خو موږ تقریبا چې 4 بجې راووتو خو ډېر زیات مشکلات دا دي چې د بدقسمتۍ د وجې نه دلته زموږ په باجوړ کې یو پیرم چېرته سنټر ارین نه کړو د سټوډنټانو دپاره حالان کې ډېر زیات سټوډنټان دي او خلکو ته مالي ستونزې مي یا فار اگزامپل دلته ټیسټ ته په وخت نشي را رسېدی دلته د کمرو د ایډجسټمنټ دپاره ډېر کوششونه کوي هغه مو ته په صحیح حالات کې نه میلاویږي. یو خو یې ټیسټ ته افیکټ کېږي ځکه چې هغه شان سټډي مو ته ونه کړی شي په سهار وختي بیخي راوځي 4 بجې یا 3 بجې خوب یې ډسټرب شي فار اگزامپل دلته شپه تېره کړي نو بیا یې هغه شان ته د غم نه که نه خوب یې کم وي د خوب سیسټم یې ګډوډ شوی نو موږ د الله حکامو نه دا مطالبه کوو چونکې سټوډنټان ډېر زیات دي په کار دا وه چې کو باجوړ کې نه وی چې په مونډه کې یا په تیمرګره کې خو یې ارینج کړی وی نو ډېر زیات سټوډنټان دي چې څومره هم دي نو ډېر زیات بدحاله دي او ډېر زیات مشکلاتو سره دوچار دي ځکه چې دوی ډېر لرو علاقو ته ځي دا خو دلته د پېښور ته د چا سنټرې دي د چا نورو علاقو ته دي نو حکومت له پکار و چې لکه دا سنټرې کم سې کم باجوړ ته یا نږدې علاقو ته کړی و نو د خلک به دې مشکلاتو نه بچ شي. که وګورو د باجوړ 15 الیکټډ منتخب نمایندګان دي هغې نه څه غوښتنې کوي؟ د هغوی نه همدغه غوښتنې کوو خو د افسوس خبره به زه دا وکړم چې د هغوی ایجوکیشن ته او هیلت او د باجوړ مسایلو ته بالکل توجه نشته دی که د هغوی دغو ته توجه وی نو دا نوبت به نه راتلی دا خو د سنټرې خبرې دي نه ډېر زیات مشکلات دي د ټیچرانو کمی دی ځینې علاقې داسې دي چې هغه ته د پاس ایډ دپاره څه سهولتونه نشته دی که دا سټوډنټان یعنې ډېر زیات سټوډنټان دي د باجوړ خو هغې خپل مستقبل په تیرو کښېني د هغه وجه دا ده چې هغوی ته چې کوم دی نو کرپشن په انتها باندې دی دغه شانته کې بیسیک فیسیلیټي چاته نشته دی بل د امن و امان صورتحال ډېر زیات خراب دی اول خو د الله امن و امان په ځای کې بل دا دی چې ټول خلک په خپلو سترګو ویني چې په هیلت کې څومره کرپشن کېږي په ایجوکیشن کې څومره کرپشن کېږي یعنې په دې پی ټي سي فنډ کې زما څه په خپله باندې ثبوتونه را سره دي چې لکه په ښکاره باندې پکې کرپشن یې وشولې او هغوی پکې د هغوی پشپناهۍ نه کوي او یا د هغوی چې کوم دی نو خلاف څه اکشن نه لري نو دې مطلب دا شوله چې دا د دوی سره د غلو سره ملګري دي که د غلو سره ملګري نه وي نو کم سې کم دا اکشن خو بیا پې اخیستی وي هر چا څه ثبوتونه دي دا خو لکه زه یو عام شهري یم د علاقې زما څه دومره دي نو هغوی ته د دې هر څه پته ده خو د بدقسمتۍ د وجې نه په دې باندې څه اکشن نه اخلي هغوی. ډېره مننه ستاسو د وخت راکولو. مننه خوشحاله وکړئ. اول ته خپله نامه ووایه او باجوړ کې تعلق د کومې سره لري؟ تھینک یو ډیره مهرباني زما نوم حفیظ الله دی او سلارزو سره تعلق ساتم.
او دلته ټیسټ ته راغلي صحیح. دا راته ووایه دلته د کوم ټیسټ ورک و چونکې باجوړ کې خو سنټر نه دی په تالاش کې دی د ایټا چې کوم ارینجمنټ کړی دی کوم سیسټم یې برابر کړی دی هغې نه مطمئن یې زما خیال څه زه خو خپله باندې ردې نه مطمئن نه یم تاسو خپله باندې دا کتلی شئ چې ایټا دا کلیم کوي دا ټول عمر وایي چې موږ یو ښه ویل پراپر سیسټم ورکوو موږ به یو ایزیلی اکسس چې سټوډنټس ته کم ځای ته کېږي هغه به موږ ورکوو خو تاسو اول له دې حال د سټرکچر ته وګورئ چې دا په کم ځای کې زمونږ حال دی بیا تاسو د دې لوکیشن ته وګورئ چې د دې لوکیشن په چکدره باندې دی نو زما خیال سره د ایټا خو زه په دې منطق باندې د اوسه پورې پوه نه شوم چې دا څنګه فیسیلیټیز چې کومه دا پرووایډ کوي اوبه نه وي دغه شانته کې وایټ پیپر چې کوم دی یا نو دغه د خولې دپاره ایکسپټ صرف چې کوم دی صرف او صرف چیر دی چې په هغې باندې تاسو کښېنئ خپله باندې تاسو شی لیدلی نو لکه زه څنګه دا ووایم چې ایټا چې کوم دی دا فیسیلیټیډ دی یا فیسیلیټیډ کوي موږ یا چې کوم دی هغه ښه اکسس ورکوي سیکنډ د ګاډو د ودرېدو ځای شته نشته دی د چا د ناستې ځای شته نشته دی یا لیټ سپوز پرون چې کوم دی لکه زما کلي کې باران و نو موږ ګاډی د خوړ نه هغه سایډ ته ودرو چې خوړ راونوځي بیا به موږ چې کوم دی دلته ایسار یو لکه د شپې ځای نشته دی کم از کم چې ته ماله یو سنټر راکې ماله په خپل ډسټرکټ کې سنټر نه راکې نو بیا خو یو داسې لوکیشن ماله راځي زه خو هلته شپه وکړم که نه سهار چې کوم دی زه په 4 بجې باندې راپاڅېږم او بیا پیدل مزل کوم بیا راځم ښه بیا دا وګوره چې راورسېدو رومونډه بایپاس چې کوم دی دا بند دی لکه حالات داسې دي چې اینی ټایم چې کوم دی یو ځای بندېدلی شي باران کېدلی شي نو څنګه به چې کوم دی موږ دې ځای ته رارسو زما خیال باندې چې کوم دی د ایټا دا منطق چې کوم دی زما خپله فرست ټایم و چې دی دا ټیسټ سټارټ کړي دي نو اولنی ټیسټ چې ما کوم ولیدو ما چې کوم ایکسپیرینس ګین کو هغه دا دی چې ایټا چې کوم دی هغه کمې خبرې چې دیو کوي هغه شانته کې کار چې کوم دا په ګراوند باندې بالکل په نظر باندې راځي یو ټیسټ انډور په کار دی د آوټ ډور په کار دی د بشکال موسم دی که اوس एकदम وریځ تاویږي تاسو ته ښه پته را او एकदम باران شروع شي نو د دې اوس فیسیلیټي شته نشته بل بیا سټرینث تاسو وګورئ دا صرف د باجوړ سټوډنټس دي چې دا حال ټوټل ډکلی دی لره سکول چې کوم دی ډک دی نو آیا دومره سټرینث د هر یو کس چې کوم دی 4-5 هزار روپۍ خرچه شوې راته دې ته فکر وکړه دا څومره خرچه وشوله څومره چې کومه دی هغه ماس ډسپلیسمنټ وشو څومره خلکو ته تکلیف میلاو شو د دې په ځای باندې چې دا زرګونو هلکان چې کوم دی تا تالاش ته راوستل چې دا بالکل چې کوم دی یو ایګزیکټ سنټر نه دی کم از کم که ته باجوړ سنټر نشي ورکولی نو تیمرګره خو سنټر ورکه که نه چې تیمرګرې ته خو اکسس چې کوم دی دا آسان دی که نه د هغه ځای نه لوکل ټرانسپورټ راځي دا اوس هر یو کس په 6-7 هزار روپۍ باندې چې کوم دی ځان له ګاډی کلی دی هغه به 3-4 ګنټې دلته کې ولاړي د اوبو بندوبست نشته دی د ناستې بندوبست نشته د مونځ بندوبست نشته دی اشنا څوک نشته دی واشروم نشته دی ډېره مننه ستاسو ځوان اوله د خپل نوم وایه او تعلق د کوم ځای سره دی ایاز نامه مې د باجوړ سره مې تعلق دی دا راته ووایه دلته ټیسټ لپاره راغلی او دلته مې نن 2 ټیسټ دي یو سی ډي ټیسټ وشو اوس ډي ایم ټیسټ دی سهار څه ټایم راوتی وي تقریبا 5 بجې راوځي 5 بجې راوتی دا راته ووایه باجوړ کې داسې ټیسټینګ دپاره سنټر نشته دی څومره مشکل وي ډېر زیات مشکلات دي بعضې کینډیډیټ داسې وي چې هغه فاینانشلي ښه وي هغو سره خپل ګاډی وي هغه ټرانسپورټیشن د هغې داسې چې په اسانۍ سانې اکسس کېږي هغه ډېر زیاته خو بیا هم بهرحال دا ټایم داسې ده چې وختي به ورته راپاسې دغه سهولیات نشته نو دغه سهولیات ډېر زیات ضرورت دی زه به دا وایم چې میجارټي د سټوډنټس چې دي هغې ته 90% سټوډنټس ته هلته نږدې د سنټر ضرورت دی او هلته زموږ سره ډېر زیات ځایونه دي ښه کولاو سکولونه دي کولاو کالجونه دي نو پکار ده چې هره ګورنمنټ دلته په دغه باندې ایټا والا باندې دغه د باور راوړي او دا سنټر هلته راغلي ایټا چې دلته کوم انتظامات کړي ټیسټ لپاره هغې نه مطمئن یې یاره نه یم زه به دا ویم چې 10% مطمئن یم او 10% مطمئن دا چې هغه وین یو سړي ته پته ولګي او چیرې ولګي نور داسې څه نشته نه داسې د اوبو دغه شته نه څه د واشروم داسې سهولیات شته هغه ګرمي هم داسې وي پکې مکې خو لګېدلي وي خو بیا هم بهرحال دا سیسټم داسې وي بل دا چې موږ خو د باجوړ نه راځو نو دا سیکیورټي ټیک ده چې یو 2-3 پولیس خو دغه کلي خو هغه ایمرجنسي چې کومه پیښېږي دا سیکیورټي نه زه نه یم مطمئن او نه د دې سهولیات مطمئن باجوړ 15 منتخب نمایندګان یې څه غوښتنې لګوي نو دا خو بهجان داسې ده چې موږ منتخب کړي دي او چې هغه اوس خپل ځای نه پېژني خپل کار نه پېژني نو که دا ورته زه ووایم او که زه ورته ونه وایم خو دا خو د هغو ډېر زیات کمی دی پکار دا چې دا نن اصل لږه جایزه والي که تاسو ورته دا ټول وښایي دا سټوډنټان دا سنټرې په هغې لږه جایزه والي چېرې دومره د هغه ځای نه دومره خلک راځي څومره خرچه کېږي څومره ټایم ویسټ کېږي او څومره تکلیف ورته رسي نو زه هم دا د خپل ګریوان کې سوچ وکړي خپل بچی که دی د دې ځای نه لاهور ته ټیسټ له وړي نو موږ ته خو لکه موږ ته به تالاش یا چکدره دا موږ ته لاهور ښکاري
چې د باجوړ نه خپل بچی لاهور د ټیسټ لوړي د به څومره تکلیف وي موږ ته چې څومره تلاش ده. ډیره مننه ستاسو. مهرباني ستاسو. جی د شمال ریډیو ډیرو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو تاسو دغه باجوړ چې کوم کینډیډیټس نن دغه د ټیسټونو لپاره راغلي هغه خبره ترې واورېدې چې څومره د مشکلاتو سره مخ دي. هغه وینا ده چې په تلو راتلو کې یو ډېر زیات مشکل وي موږ ته، زموږ پیسې هم لګېږي، زموږ خرچه هم کېږي، زموږ ټایم هم ضایع کېږي. بله دا ده چې کله دلته زموږ شپه راشي نو د شپې لپاره زموږ هغه شان بیا سهولیات نه وي. د خپلو منتخب نمایندګانو نه څومره ډسټرکټ اډمنسټریشن دی د هغې نه دا غوښتنه کوي چې په را روانه پیره باندې کله هم دغه شانته ټیسټ ارینجېږي په کار چې هغه زموږ په خپله ضلع باجوړ کې ارینج شي. دا د نن ورځې خپرونه چې پای ته ورسېده، بل پروګرام پورې خپل قربان میا قاسم ته اجازه ورکوي. د الله په امان.